د لوی خدای په نامه سلامونه، وخت مو په خیر. لنډ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د وری میاشتې 29مه نیټه ده. د غوریان د اوسپنې کان د 4 قراردادي شرکتونو مسؤلینو د دغه کان د کار د پرمختګ په اړه خپل کاري پرمختګونه د هرات له والي شیخ مولانا اسلام جار سره شریک کړل. یاده غونډه کې د کانونو رئیس او د ولایت مقام کارپو په شتون کې جوړه سوه. قراردادي شرکتونه د خپلو فعالیتونو د پرمختګ په اړه خبرې وکړې. دوی د پروژې د لومړنیو اکتشافي کارونو، د سړکونو د جوړولو، د اړتیا وړ اسانتیاو د رامنځته کولو او په دې برخه کې د شته خنډونو په اړه د هرات له والي سره خبرې وکړې. له بلې خوا شیخ اسلام جار د غوریانو د اوسپنې کان د اکتشاف او استخراج د بهیر پر چټکتیا د ټینګار ترڅنګ قراردادي شرکتونو ته د پروژې د امنیت په تامین او د شته خنډونو په لرې کولو کې د ولایت مقام د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په اروپا کې د میشتو افغانانو له یو شمېر استازو او علمي او فرهنګي شخصیتونو سره لیدلي. په دغه لیدنه کې دغو استازو او علمي او فرهنګي شخصیتونو په هیواد کې د امنیت تامین، د اداري فساد د لمنځه وړلو، د نشهیي توکو منع کولو، د سترو پرمختیایي پروژو عملي کولو او بېلابېلو برخو کې د اسلامي امارت پر لاسته راوړنو خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې زیات فرصتونه رامنځته سوي او ټول هیوادوال د ځاني او مالي خوندیتوب څخه برخمن دي. ورته مهال د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام په خپلو خبرو کې ویلي چې د سراسري امنیت تامین، د اقتصاد پیاوړتیا، هیوادوالو ته د لازمو اسانتیاو برابرول او د اداري فساد مخنیوي د اسلامي امارت دندې دي او په دې برخو کې به له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. او په یو بل خبر کې غزني کې یو میرمن له کورني زندانه آزاده سوې. د غزني د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست متسبینو په هلو ځلو او د امنیتي ځواکونو په ملتیا د یاد ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د شمسي په نوم یوه میرمن چې د تیرو 12 کلونو راهیسې د تره زامنو له لورې په یوه شخصي زندان کې ساتل کېده له بنده آزاده سوې او د درملنې په موخه روغتون ته استول سوې. د یاد ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په پیښه کې ښکیل کسان د نورو څېړنو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. او په پای کې امریکا پر ایران باندې نوي بندیزونه لګول غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان په یوه اعلامیه کې ویلي سپینه ماڼۍ په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې د ایران پر نظامي برخو د سپاه پاسداران پر ملاتړو بنسټونو او دفاع وزارت دغه بندیزونه ولګوي. اعلامیه کاږي چې تر دې مخکې هم امریکا د ایران پر شاوخوا 600 بنسټونو او شخصیتونو د بېلابېلو لاملونو له کبله بندیزونه لګولي دي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.